خیر دی ستاسو څه مسله ده؟ ملک صاحب زما په کور کې د 15 لک روپۍ غلا سوې ده. ښه 15 لک روپۍ دې غلا سوي دي. ستا پر چا شک دی؟ ملک صاحب زما په کور کې زما د بچیانو ماسې وه، دغه دوه مزدورانو باندې زما شک دی. زما 15 لک روپۍ دغو دوه غلا کړي دي. ښه پر دغه دوه دې شک دی؟ هلکه په دې دوه کې د غلا چا کړې ده؟ ملک صاحب یا ملک صاحب موږ غلا نه دي کړي، موږ غلا نه یو. یا ښه ته دوه غلا نه ده کړې؟ هلکه ته ورته زما تور راواخله چې زه د دواړو لاسونو ورکاټ کړم. اوس بیا د څه په ومنم؟ یا ملک صاحب د تورې ضرورت نشته. د دې طریقه ماته را معلومه ده چې د غلا څه رقم معلومیږي. ته فکر مه کوه دستي زه معلوموم. صحیح دی. هلکه دا لرګی ونیسه. هلکه دا لرګی ته واخه. ملک صاحب ښه هلکه دا غلا ته څه درنګ معلوموې؟ دواړو ته یو لرګی په لاس کې ورکړئ. ملک صاحب دا معمولي لرګي نه دي، پر دې باندې جادو سوی دی. دا لرګي دا دوه ته ما ورکړلو. په دې دوه کې هر چا غلا کړې وه. ښه هر چا غلا کړې وه. 24 غنټې بعد دغه لرګي څلور انچه غټېږي. بس بیا نو صحیح دی. هلکه اوس ته ولاړ سئ کور ته. 24 غنټې بعد به بلته زما ډېرې له راځئ د لرګي سره، د لرګي به هم در سره راوړئ. صحیح دی؟ ښه رالاس. هلکه تا ول زه د غلا معلوموم، د الکونده دې راله اوس ونیسه دا لرګي څه ترنګ ته معلوموې؟ ملک صاحب دا خلکو ته چې ما دا لرګي په لاس ورکړي دي، ما دا ورته ویلې چې دغه لرګی چې ته یوسې کور ته 24 غنټې بعد دا 4 انچه غټېږي، مګر دا رقم نه ده. دا خل چې زه معلوموم هغه دا رقم معلومیږي. چیرې که دا لرګی د دا دوه کې د هر یوه 4 انچه کوچنی سوی و، بس غل هغه دی. ښه نو ونیسه ویې ګوره. ملک صاحب دا غلا ما کړې ده. ستا سړي ویلې خو دا لرګی 4 انچه غټېږي، نو ما کور اوس به دا 4 انچه دا لرګی کاټ کړم، غلا به پر بل تاواني کړم. ملک صاحب په ځوان والله که بیا غلا وکړه، زما دغه اول غلا هم ده، اخري غلا هم شوه. نن بعد زه بیا غلا نه کوم ملک صاحب. ژر سترګې دې مړې دي غله. شاباش دې پر تا سي. د ډېره غټه مصیبته د ډېر غټه جنجاله دې خلاص کړم. کنې ما به ورته دا بل لاسونه پښې پر ناکه ناجوړه ورکاټ کړي وای. شاباش دې پر تا سي، ستا پر سوچ ستا پر ذهن باندې چې دا غل دې په دونه سچایي سره صفا پیدا کړي. داسې وکړه دغه د دې معافي نسته کشه کړه دې په جیل دننه کړه. د ملک صاحب اوس به زه بوځم، سیده به په جیل نه باسم. دا تر غلو ته معافي ورکوم چې دا هم سړی ګناهګاره کوي. دا چې یوه سزا ورکړې ده تر سړي ته بیا په ګرځ غلا نه کوي. ولاړ شه غله، ولاړ شه.